بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د ټولنیزو رسنیو له لارې ګرانو هیوادوالو د هیپاټایټس بي د واکسین په اړه باندې پوښتنې کړې وې. د هیپاټایټس بي واکسین له 90% څخه زیات مؤثر ده. یو له هغو مهمترینو او مؤثرترینو واکسینو له جملې څخه ده. قیمت یې نسبتاً ارزانه او کوم ګټه چې رسوي هغه نهایي زیاته ده. د هیپاټایټس بي واکسین مختلفې کمپنۍ جوړوي. تقریبا له 4 څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي ترڅو د هیپاټایټس بي واکسین مکمل شي. 3 ستنې لري چې هغه د دغو 4 څخه تر 6 میاشتو په دربر کې لګول کیږي. اوسنۍ څېړنې داسې ښیي چې د هیپاټایټس بي واکسین چې کله ولګول شي همدغه د هیپاټایټس بي د وایرس په ضد باندې کوم معافیت چې ده هغه تقریبا له 10 کلو څخه زیات او یا تر 10 کلو پورې رسیږي. په ځینو ملکو یا په ځینو هیوادو کې یا هغه کسان چې هغه معافیت په اساني باندې نشي جوړولی د هغو کسانو لپاره 15 کاله پس د یوې ستنې لګولو بیا هم ضرورت شته. یعنی په لومړي ځل باندې 3 ستنې لګول کیږي چې د 4 څخه د 6 میاشتو په دربر کې دغه کورس ختمیږي. 15 کاله پس بیا د یوې ستنې لګولو ضرورت ده په ځینو خلکو کې، او له هغه نه وروسته بیا نور د هیپاټایټس بي د واکسین د لګولو ضرورت د اوسنۍ کوم طبي معلومات چې ده د هغه مطابق ضرورت نشته. که بیا په دې اړه باندې نوی طبي معلومات راشي یا تحقیق راشي زه کولی شم چې له تاسو سره یې په هغه وخت کې شریک کړم. مخکې د دې څخه چې د هیپاټایټس بي واکسین ولګول شي باید خلک خپله وینه معاینه کړي ترڅو د هیپاټایټس بي ناروغي ونه لري او یا هم په تیر شوي وخت کې د هیپاټایټس بي ناروغي ورته پیدا شوې نه وي. په هغه صورت کې چې د هیپاټایټس بي وایرس د دې وجود ته هیڅ کله هم نه وي تللی په دغه صورتو کې باید دې کسانو ته د هیپاټایټس بي واکسین ولګول شي. خدای دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته مفید وي. نور مو په خدای سپارم.